بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام کې په ټرانزیشنز او انیمیشن باندې دی. زه به راشم تیار له دغه جوړ شوي سلایډونو څخه یا جوړ شوي پریزنټیشنونو څخه یو پریزنټیشن ځان ته راواخلم او دا به کریټ کړم. ګورئ، دغه ما سره یو پریزنټیشن شو. تیرو درسونو کې موږ د فایل مینو، هوم او انزرټ ټیبونه ویلي وو، او نن به راشو ډیزاین ته، او د ډیزاین څخه وروسته ټرانزیشن او انیمیشن باندې هم انشاءالله خبرې کوو. ډیزاین لکه څرنګه چې نوم مې ډیزاین دی، د دې په ترو باندې موږ تاسې کولی شو چې خپلو سلایډونو ته ډیزاینونه ورکو. دا اوس تیار یو جوړ شوی سلایډ دی ما سره. زه راځم دغه سلایډ ته غواړم یو ډیزاین اپلای کړم. ګورئ، دا ډیزاین اپلای کول غواړئ، دغه ډیزاین اپلای کول غواړئ. هر یو ډیزاین چې ستاسې خوښ و تاسې فقط کلیک پرې وکړئ، هماغه ډیزاین ټولو ته اپلای کیږي. فرض که دا یو ډیزاین زما په کار ده، دا یو په کار ده، ډېر زیات ډیزاینونه دي. هر یو ډیزاین چې ستاسې خوښ او تاسې کولی شئ چې هماغه ډیزاین ځان ته انتخاب کړئ او دغه تیم پې اپلای کړئ. اوس دا دلته ډېر ښه نه ښکاري چې دغه تیم څه ډول اپلای کېږي. زه به راشم یو بلینک ډاکومنټ کنټرول ان سره یو بلینک پریزنټیشن به واخلم، او تر دې وروسته به زه راشم انزرټ ته، او په انزرټ کې به زه دغه ډول سلایډ ځان ته انتخاب کړم، او دلته به ورته ولیکم چې افغانستان، او تر دې وروسته به زه راشم دلته یو دوه پاراګرافونه به ورته هم زه ولیکم، او دا به ورته انټر کړم. اوس دا ما سره دا به کنټرول ای کړم چې منځته شي، او همدا ډول دا به ورته کنټرول بی کړم چې بولډ شي. فرض که او دا لومړی سلایډ به ورته بیخي ډیلیټ کو، دا به لومړی کو. دا ما سره اوس یو پریزنټیشن دی د افغانستان په اړه. دا یو سمپل او ساده پریزنټیشن دی. غواړم دې ته زه یو تیم پې اپلای کړم او یو سټایل او یو ډیزاین ورکړم. نو تاسې کولی شئ سمپل راشئ ډیزاین ته، او له ډیزاین څخه وروسته دلته ډېر شکلونه دي، څه ډول ډیزاین تاسې ورته ورکوئ. زه ورته وایم دغه تیم پې اپلای کړه یا دا پې اپلای کړه. مختلف تیمز دي، هر یو چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې پې اپلای کړئ. فرض که دا تیم ما پې اپلای کړم، دغه تیم ما ته اپلای کېږي. که دا چېرته ډېر سلایډونه اوسېږي، دا تیم چې تاسې کله اپلای کوئ په ټولو باندې اپلای کېږي. ګورئ، زه راځم دلته انزرټ ته، او د انزرټ څخه وروسته زه یو بل سلایډ هم اخلم. فرض که دلته ورته لیکم د دې عنوان چې کمپیوټر به ورته ولیکو، او دلته به ورته ولیکو چې سافټویر، او تر دې وروسته به راشو او د سافټویر په اړه به ورته یو پاراګراف ولیکو. او اوس به راشو دوم بخش ته، او دلته به ورته ولیکو چې هارډویر، او همدا ډول هارډویر ته به هم یو پاراګراف ولیکو چې هارډویر څه ته ویل کېږي. اوس ګورئ، دغه ډیزاین یا دغه تیم چې دی په دې باندې هم په اتوماتیک ډول اپلای شو. که تاسې سره دغه پریزنټیشن یو سلایډ وي یا دوه وي او یا لس وي، هر څومره سلایډونه چې اوسېږي، کله چې تاسې ډیزاین ته راځئ او لومړي سلایډ کې ولاړاستئ او ډیزاین کې تاسې ورته یو تیم اپلای کوئ، یو سټایل ورته اپلای کوئ. فرض که دا یو سټایل زه اپلای کوم ورته، دا په ټولو باندې اپلای کېږي. که دا اپلای کوم دا هم په ټولو اپلای کېږي. داسې نه ده چې یوازې به په یو سلایډ باندې اپلای کېږي، دا په هول پریزنټیشن باندې اپلای کېږي. فرض که دا ورته انتخابوم، دا دغه ډول څه دی، تیم دی. یا هم راځم دا ورته انتخابوم، دا دغه سټایل، دغه شکل ده، یا دا ورته انتخابوم. نو هر یو چې تاسې ورته انتخابوئ، له دې ځایه تاسې فقط په هماغې باندې کلیک وکئ، نو تاسې ته هماغه تیم راځي او په ټولو باندې اپلای کېږي. کله هم چې تاسې یو تیمز اپلای کړه، له دې وروسته د وایرنټ په نوم باندې موږ تاسې سره څه نور اپشنونه هم راځي. دا هم همدغه ډیزاین پورې تړلې خبرې موږ سره کوي. لومړی کالر دی. څه ډول کالر وی غواړئ چې په خپل دغه تیم باندې اپلای کړئ. ګورئ، دلته دا خطونه متونو رنګ بدل شو. که چېرته آبجکټس اوسېږي بیا بیخي ښه ښکاري. نو دا مختلف رنګونه دي، هر ډول رنګ چې ستاسې په کار و تاسې پې کولی شئ چې اپلای کړئ. له دې پرته تاسې کولی شئ چې دغه شاته بکګراونډ نه دی، دا هم ورته له دې ځایه تغییر کړئ. ګورئ، مختلف بکګراونډس دي. زه ورته وایم دا یو صحیح ده.
دا به ورته انتخاب کو. همدا ډول بیا هم راځم ویرینس ته کالر وشو زه ورته وایم دغه فنډ نه دی دغه فنډ څه ډول فنډ غواړي چې اپلای کړي نو مختلف فنډونه دي ته کولی شي چې یو فنډ پې اپلای کړي زه ورته وایم دا فنډ اپلای کړه خو یو خبرې ته مو پام وي کله چې فنډ اپلای کوئ دا به په هول پریزنټیشن باندې اپلای کېږي نه دا چې یوازې په یو سلایډ باندې. بله موضوع دلته موږ سره د افیکټس دي مختلف افیکټس هم موږ تاسو کولی شو له دې ځای اپلای کو. اوس دغه پریزنټیشن کې خو ما سره آبجیکټس پکچر دا شی نشته که چیرته واوسېږي بیا دا افیکټ تاسو ته بیخي واضح ښکاري خو دلته هم لږ لږ ښکاري چې دغه افیکټس موږ تاسو سره دغه تغییرات راوړي سلایډ کې. نو دا و زموږ او بله خبره هم دلته بیکګراوند سټایلز دي دغه بیکګراوند سټایل څه ډول غواړي ګورې د دې شاته اوس کم کالر ده کم بیکګراوند ده دغه ډیزاین زه وایم سپین شي ګورې سپینېږي نه زه ورته وایم تور شي تورېږي هر ډول چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې هماغه بیکګراوند له دې ځای ورته څنګه کوئ انتخاب کوئ. بله موضوع هم دلته زموږ سره د سلایډ سایز په اړه باندې سلایډ سایز موږ سره څه کار کوي ګورې زه چې کله دلته راځم ما سره سټنډرډ 4 په 3 کې دی همدا ډول وایټ سکرین 14 په 9 کې دی زه ورته سټنډرډ انتخابوم چې کله سټنډرډ انتخاب کوم انشور فټ ورته انتخابوم دا ما سره سټنډرډ شي په سټنډرډ شکل باندې اوس دا ماته ښایي دغه سلایډ که چېرته زه ورته راشم او دلته انتخاب وکړم چې نه لوی راته وښیه ګورې دی ماته مکمل لوی کې لوی ښایي نو تاسې کولی شئ د دې ځینې سلایډ سایز ورته انتخاب کړئ دا سټنډرډ معمولا صحیح نو دا ما سره سټنډرډ شو اوس خو که چېرته دغه سایز ستا خوښه نه وي دغه سایز غواړي چې کسټم شکل باندې په خپله خوښه یو سایز دلته راولئ نو ته به یې کولی شئ چې راشي کسټم سلایډ سایز ته ښه دلته څه ډول سایز ته غواړئ زه ورته وایم چې پورټریټ سایز زه غواړم پورټریټ ورته انتخابوم او کې کوم او انشور فټ کوم ګورې دا اوس ما سره پورټریټ شو. په بعضې ځایونو کې تاسې لیدلی وي چې کوم پریزنټیشن وړاندې کېږي نو هلته چې دی ځینې سلایډونه پورټریټ وي یا ځینې فوټو البم یې جوړ کړی وي هغه یې لینډسکیپ نه بلکې پورټریټ جوړ کړی وي نو دا ډېر ساده او سمپل کار دی تاسې سلایډ سایز ته راشئ او له دې څخه وروسته کسټم سلایډز ته راشئ دا لینډسکیپ ورته پورټریټ کوئ ستاسې ټول سلایډونه پورټریټ ته وړي نه زه ورته وایم همدا لینډسکیپ صحیح ده انشور فټ ورته وایم چې بېرته هماغه سټنډرډ حالت ته راشي. بیا هم زه راځم سلایډ سایز ته او بیا ورته کسټم سلایډ سایز ته راځم زه ورته وایم زما پورټریټ هم په کار نه دی لینډسکیپ هم په کار نه دی او دلته چې دی مختلف سایزونه دي I4 I3 لیټر هر یو چې پې اپلای کوئ اپلای کولی شي زه ورته وایم دا هم زه پې نه اپلای کوم ښه چې دا هم نه اپلای کوئ لینډسکیپ پورټریټ هم نه اپلای کوئ ویټ هیډ نو دلته موږ تاسو ته دغه اتورټي او صلاحیت راکوي چې په خپله خوښه د ویټ ورته انتخاب کو په دې ډول او هیډ ورته انتخاب کو په دې ډول اندازه ورته ورکو څومره اندازه چې ورکوې وکړې که ستا سلایډ به په هماغه اندازه تاته جوړېږي. اوس ځینې خلک دي چې هغوی یوټیوب چینل یا ځینې ډیزاینونه چې دی په همدغه پاور پاینټ کې کوي یا یوټیوب چینل ته تمنایل په همدې پاور پاینټ کې جوړوي نو هغوی سمپل راځي 14 پاتو کې وهي او کې کوي هماغه سایز ورته جوړېږي او له دې وروسته بیا خپل ډیزاین پکې کوي نو سلایډ سایز هم موږ سره ډېر زیات مهمه وظیفه مخ ته وړي. بله موضوع موږ سره فارمټ بیکګراوند دی کله چې زه فارمټ بیکګراوند باندې راشم کلیک وکړم نو ما ته وایي چې څه ډول بیکګراوند غواړئ اپلای کړئ زه ورته وایم سولیډ کالر چې کله اپلای کړم ګورې لاندې تغییر راغی بیکګراوند زموږ او ستاسې په دې ډول شو زه ورته وایم نه زموږ بیکګراوند دلته راځم ورته وایم سور یې کړه ګورې موږ سره سور شو یاره سور مې خوښ نه شو داسې کار وکړه چې تور راوړه ګورې تور شو موږ سره نو تاسې کولی شئ چې خپل بیکګراوند ته فارمټ او رنګ له دې ځایه ورکړئ زه راځم کنټرول ان سره یو بلینک پریزنټیشن اخلم او له دې وروسته زه راځم انزرټ ته او د انزرټ څخه وروسته راځم نیو سلایډ اخلم فرض کړه دا یو سلایډ زه ورته بیا اخلم او له دې همدغه بلینک به ورته واخلو دا بلینک ورته اخلم او راځم دا هم ورته زه څنګه کوم دا ډیلیټوم او همدا ډول داسې لیکوم او دا هم ورته ډیلیټوم دا دواړه ما سره ډیلیټ شو. اوس غواړم دې ته په خپله خوښه یو رنګ ورکړم زه ډیزاین ته راځم دا رنګونه پې نه اپلای کوم ځکه لیکل نشته بلینک پیج دی موږ سره زه راځم فارمټ بیکګراوند ته څه ډول بیکګراوند دغې ته غواړئ چې ورکړئ
زه ورته وایم داسې کار وکړه چې دې ته سولډ کلر کې بیکګراوند ورکړه خو شین بیکګراوند ورته ورکړه. ګورې شین بیکګراوند موږ پې اپلای کړه. که چیرې شین بیکګراوند ستا خوښ نه وي ته کولی شي چې راشي له دې ځای ورته بل بیکګراوند انتخاب کړي. فرض که دا بیکګراوند انتخابوو یا ورته دغه بیکګراوند انتخابوو. هر ډول بیکګراوند چې ستا خوښه وي ته کولی شي چې ورته انتخاب کړي. ټرانسپیرنسي هم کولی شي چې له دې ځای تغییر کړي کم و زیاتې کړي ورته. زه ګریډینټ ته راځم ورته وایم سولډ کلر زما خوښ نه شو ګریډینټ ته راځم. چې کله ګریډینټ ته راغلم ما ته وایي څه ډول رنګ غواړې چې اپلای کړې. زه ورته وایم یو دغه راواخله او همدا ډول دا یو ورته راواخله. یعنې دا رنګ او له منځ څخه یې رڼا مختلف د رڼا څه رقم اوسېږي لاینر شکل ته اوسېږي. ګورې له دې خوا نه شو نه زه ورته وایم رڼا چې دی په دغه شکل اوسېږي او دلته ورته تغییروی را تغییرولی شو. کمی رڼا زیاتی څه ډول چې ستاسې خوښ و هماغه ډول پې اپلای کولی شئ. او له دې ځایه کولی شو چې هماغه ډایرکشن ته یې تغییر ورکړو. نو دغسې موږ ورته ټرانسپیرنسي او برایټنس یې زیاتولی او کمولی شو. که چېرته دغه ګریډینټ فیل هم ستاسې خوښ نه شو نو تاسې کولی شئ چې راشئ پکچر ته اور ټیکسچر. زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه انزرټ ته راځم او له انزرټ څخه وروسته فرام فایل ته راځم. دلته به ما سره ځینې بیکګراوندونه یا فرض که پکچرز اوسېږي هغه غواړم چې اضافه کړم. دا یو دی انزرټ یې کړه. ګورې زمونږ هماغه سلایډ کې چې دی دغه زمونږ په خوښه رنګ یا ډیزاین یا عکس راغی. که چیرې دا ستاسې خوښ نه شو تاسې کولی شئ پیټرن ته راشئ. مختلف پیټرنز په دې خپل سلایډ باندې اپلای کړئ. دا پیټرنز زما په کار دی دا یو په کار دی دا یو په کار دی. او همدا ډول رنګونو ته هم تغییر ورکولی شئ. فرض که دا رنګ او سور رنګ زیړ او سور. هیډ بیکګراوند ګرافیکس دا اپشن ولې اوس دلته موږ سره کار نه کوي. لکه خپل بیکګراوند ته خو دا ټول رنګونه او دغه ټول کمانډونه او اپشنونه موږ اپلای کړو خو دا اوس دلته کار نه کوي. ګورې زه به راشم بېرته همدغه پاور پوینټ ته او دا به ځان ته اوپن کړم دا پریزنټیشن. کله چې زه اوس ډیزاین ټیب ته راځم او فارمټ بیکګراوند ته راځم زه اوس غواړم یو سولډ فیل په دې باندې اپلای کړم. زه راځم ورته سور انتخابوم دا نه اپلای کېږي ځکه دا تیار آبجیکټس لري که نه لیکل هر څه لري. سولډ په دې نه ځکه نه اپلای کېږي چې دا له مخکې نه جوړ شوي فارمټونه لري. زه وایم دغه مخکې نه فارمټونه او افیکټونه هر څه چې په دې اپلای شوي له ټولو نه تېر شه. هیډ بیکګراوند ګرافیکس دا ورته هیډ وهم او له دې وروسته ګورې ما سره سور رنګ واخیسته. زه ورته وایم داسې کار وکړه دې ته زیړ رنګ ورکړه. ګورې اوس زیړ رنګ ته وړي. یعنې له مخکې نه چې یو پریزنټیشن جوړ شوی اوسېږي او تاسې غواړئ چې په هغې کې په خپله خوښه باندې کسټم شکل باندې تغییرات راولئ تاسې به فارمټ بیکګراوند ته راځئ خو دا هیډ بیکګراوند ګرافیکس به ورته اف کوئ او له دې وروسته به یې تاسې ته دغه صلاحیت حاصلېږي چې تاسې په خپله خوښه پکې تغییرات راولئ. نو دا موږ سره وو د ډیزاین ټایپ پورې مربوط ټول کمانډونه او اپشنونه چې موږ او تاسې په ډیزاین ټایپ کې کوم کارونه ترسره کولی شو. زما خو نظر دا و چې زه به ټرانزیشن ټایپ هم خلاص کړم خو ویډیو زموږ سره تر 15 دقیقو ورسېده نو ټرانزیشن او انیمیشن پاتې کېږي. انشاءالله په هغې به سبا ته کلاس واخلو او په دغه ټرانزیشن او انیمیشن کې ډېرې مهمې خبرې دي انشاءالله سبا به پرې خبرې وکړو. د نن دپاره همدغومره درس بس ده په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي.